نه پیش قومی برای دارم بشرم دادی منی مرسه. دغه 14 کلنه انجلۍ چې سامعه نومیږي وایي چې د روان کال د روژې په مبارکه میاشت کې د سرپل ولایت په سانچارک ولسوالۍ کې د شپږو تنو وسلوال کسان لخوا پرې جنسي تېری وشو. د نوموړي پلار بزګر دی او وایي سره له دې چې دغه کسان د سرپل ولایت د چارواکو لخوا نیول شوي وو خو بیرته خوشي شول. د سامعې د پلار په وینا تېری کوونکي زورواکه او وسلوال کسان دي. له دې مخې دوی هر کله د دغو کسان لخوا ګوښل کیږي او اوس یې خپل کور خوشي کړی او کابل ته راغلي او د ښار په یوه مسافرخونې کې ژوند کوي. دوی له حکومت او د بشري حقونو له ادارو څخه د عدالت د ټینګښت غوښتونکي شوي دي. بی عزت بی عمره شدن در پیش 4 قوم. یک دختری نادان بودیم و خوب خراب دنیا نمیدانستیم که دم ما رو نفرات در داده گرفته میره بعد هم که ادام شوه که ببینم که اینا دیگه نفرای دیگه که اسپانیال شوه که تو کار نکنه. آقای کرزی به داد ما باید برسد. ما آیا بشر نیستیم؟ آیا ما ای خاک نیستیم؟ در ما عزت نمانده، آب نمانده، آبروی نمانده، تمام چی پوچی ما زیر اشکنجه وجه. بله انجلۍ چې انیسه نومیږي او 12 کلنه ده پر دې هم په سرپل ولایت کې د 15 تنه وسلوال کسان لخوا جنسي تېری شوی دی. د انیسې پلار چې دغه پیښه ونه شوی زغملی او اوس ګوزڼ وکړی دی او خبرې نشي کولی هم کابل ته پناه راوړي. انیسې هم له دولت څخه دغو تېری کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. بدأت أتعاون كذا تغوثاك بابا كذا كذا ما میخوایم باید اعدام شود جنایتکارا. د سرپل ولایت امنیه قماندان وایي چې دغو پیښو عاملان د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. نوموړی زیاتوي هر کله چې دغو پیښو عاملان خوشي شي نو دوی ته دې خبر ورکړي. نظر برز سامعه بنت امرالدین که بالایش تجاوز جنسی شده جمله 9 نفر دستگیر و به سارنوالی ابتدایی ولسوالی سنچارک تسلیم داده شد. انیسه و مامایش و ادعای تجاوز جنسی را نموده هیئت از مرکز وزارت امور داخله آمده و تعداد 4 نفر افسران قماندانی امنیه و شمول قماندان امنیه ولایت سرپل و مدیر جنایی از وظیفه برکنار شدند. په هیواد کې د جنسي تېریو زیاتوالی په ځانګړې توګه پر ماشومانو د خلکو سخت اندېښنې راپارولې دي. مخکې له دې له بشري حقونو څخه د دفاع یو شمېر ټولنو پر ماشومانو د جنسي تېریو د ناوړه پایلو په اړه هم اندېښنې څرګندې کړې وې. د دغو ټولنو په باور په زیاتو مواردو کې ډېری تېری کوونکي زورواکان او ځینې هم دولتي چارواکي دي. له دې مخې تر څېړنې لاندې نه نیول کېږي. کسان لخوا ګوښل کېږي او اوس یې خپل کور خوشي کړی او کابل ته راغلي او د ښار په یوه مسافرخونې کې ژوند کوي. دوی له حکومت او د بشري حقونو له ادارو څخه د عدالت د ټینګښت غوښتونکي شوي دي. بی عزت بی عمره شدن در پیش 4 قوم. یک دختری نادان بودیم و خوب خراب دنیا نمیدانستیم که دم ما رو نفرات در داده گرفته میره بعد هم که ادام شوه که ببینم که لخوا جنسي تېری شوی دی. د انیسې پلار چې دغه پیښه ونه شوی زغملی او اوس ګوزڼ وکړی دی او خبرې نشي کولی هم کابل ته پناه راوړي. انیسې هم له دولت څخه دغو تېری کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. بدأت أتعاون كذا تغوثاك بابا كذا ما میخوایم باید اعدام شود جنایتکارا. د سرپل ولایت امنیه قماندان وایي چې دغو پیښو عاملان د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. نوموړی زیاتوي هر کله چې دغو پیښو عاملان خوشي شي نو دوی ته دې خبر ورکړي. نظر برز سامعه بنت امرالدین که بالایش تجاوز جنسی شده جمله 9 نفر دستگیر و به سارنوالی ابتدایی ولسوالی سنچارک تسلیم داده شد. انیسه و مامایش اینا دیگه نفرای دیگه که اسپانیال شوه که تو کار نکنه.
آقای کرزی به داد ما باید برسد ما آیا بشر نیستیم، آیا ما ای خاک نیستیم، در ما عزت نمانده، آب نمانده، آبروی نمانده، تمام چی پوچی ما زیر اشکنجه وجه. بله انجلی چې انیسه نومیږي او 12 کلنه ده، پر دې هم په سرپل ولایت کې د 15 تنه وسلوال کسان نه پیش قومی برادری عمره دارم بچه هم دادی منی مرسه. دغه 14 کلنه انجلی چې سامعه نومیږي وایي چې د روان کال د روژې مبارک میاشت کې د سرپل ولایت په سانچارک ولسوالۍ کې د 14 تنه وسلوال کسان لخوا پرې جنسي تیری وشو. د نوموړي پلار بزګر دی او وایي سره له دې چې دغه کسان د سرپل ولایت د چارواکو لخوا نیول شوي وو خو بیرته خوشي شول. د سامعې د پلار په وینا تیری کوونکي زورواکه او وسلوال کسان دي، له دې مخې دوی هر کله د دغو